د ننګرهار ولایت اړوند د فرم هډې سیمه کې دا د کانال هغه 101 بابه شنې خونې دي چې یو قراردادي شرکت ته په قرارداد ورکړل شوي ترڅو پکې د سبزیو اصلاح شوي تخمونه وروزي. د یاد ولایت د کانال رئیس وایي له دې موخه د تازه سبزیو اړتیا پوره کول او خلکو ته کاري زمینې برابرول دي. افغانستان چونکې مختلفو تخمونو ته ضرورت لري او هیبریډ تخمونه چې په زموږ په قرب و جوار کې نه پیدا کیږي، سبزیجات په مختلفو نوع کرل شوي دي چې هم به سبزیجات بازار ته ورکو خپلو هیوادوالو ته او هم به د هیبریډ تخمونه تولید کو چې تقریبا 6 قسمه. زموږ منظور پکې دا چې د هیبریډ تخمونه دلته زموږ په دې نږدې قرب و جوار کې نشته او ټول موږ د وارداتي لارې نه هلته خپل ځان ورباندې تمویلو تر څو پورې موږ خودکفا شو د وارداتو مخه ونیو. د قراردادي شرکت استازي وایي چې اوس مهال په دې شنو خونو کې له دوی سره تر 200 کسانو پورې مسلکي خلک په کار بوخت دي او هڅه کوي چې لا ډیر ولسي وګړي په کار بوخت کړي. ګرین هاوزونه دي چې په دې کې په لوبیا، بادرنګ، بانجان رومي، پیاز او همدارنګه په نورو ګشنیزو او ملسرخک باندې کار روان دی د تخمونو د تولید په خاطر او په ضمن کې د امراضو د کنټرول پر لپاره د حشراتو. د سبزیجات په برخه کې دا لومړی ځل دی چې د هیواد په کچه او په دومره لویه پیمانه د دولت د چوکاټ لاندې دا پروسه موږ شروع کړې ده. موږ سره په دغه پروسه کې 200 کسه فني کارګران کار کوي. بل لور د ننګرهار مرستیال والی د یاد شرکت مسؤلینو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکوي او په نورو سوداګرو غږ کوي چې په هیواد دننه سرمایه گذاري وکړي. سږکال چې د کانال ریاست 2.5 جریبه ځمکه په دغه اصلاح شوي تخمونو باندې کرلې ده، کال له دې دغه اندازه تقریبا 15,000 ته رسیږي. همدارنګه د هلال ګروپ چې څومره سرمایه گذاري کړې ده څومره ځمکه یې کرلې ده یو په 3 چنده کیږي. خلکو ته پکې د کار زمینه برابرېږي. یو زمیندار یو دهقان دی چې هغه 80 منه غله د جریب په سر باندې اخلي، هغه که دغه اصلاح شوی تخم وکري او خپل همت وکړي او خواري وکړي هغه به 120 منه تخم غله اخلي. په دې خونو کې بوخت کارګر خوښي ښایي چې دوی ته د کار کولو زمینه برابره شوې او غوښتنه کوي چې حکومت او خیریه مؤسسې د خلکو لاسنیوی وکړي. ماشاءالله او کارم برابر شوی دی. ډیر وخت موږ بیکاره مو، بیکاري وه او اوس چې دلته دا کار شروع شوی دی راغوښتي ورته ډیر خوشحاله وي. حکومت نه هم دا غواړو چې په دغسې ځایونو کې کار زمینه برابره کړي. ګڼ شمېر ځوانان بیکاره دي چې ځوان ته کار پیدا کړي. ډېر ځوانان په افغانستان کې بیکار او بېروزګاره دي او د ملي تجارانو نه موږ دا غواړو چې دغه خلک په کار او روزګار کړي. د یادولو دا چې له دې وړاندې به تازه سبزي سوداګرو د بیلابیلو هیوادونو راوړه ترڅو په هیواد دننه د خلکو اړتیا پوره کړي. د متخصصینو په باور که چیرته حکومت دې برخې ته پام زیات کړي نو په راتلونکي کې به په ځان بسیا هیواد ولرو.